پاکستان امریکا ته پوځي اډې ورکړي او اسلامي امارت وایي چې پاکستان هم له امریکې سره په دغه لوی جنایت کې شریک دی. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ ویلي پاکستان امریکې ته پوځي اډې نه دي ورکړي او په دې اړه اوازې بې بنسټه دي. ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ خبري غونډې ته وویل پاکستان بل هېواد ته اډې نه دي ورکړي. دغه ډول خبرونه تږې اوازې دي او موږ یې په کلکه ردوو. ممتاز زهرا بلوچ په دې اړه زیاتوي پاکستان کوم هېواد یا حکومت ته د اډو ورکولو هیڅ اراده نه لري او پاکستان په خپله خاوره یا فضایي حدودو کې دا کوم بل هېواد پر ضد د کارېدو اجازه نه ورکوي. یوه اونۍ وړاندې په قومي اسمبلۍ کې اپوزیشن لیډر عمر ایوب دعوا کړې وه چې پاکستان امریکې ته 2 پوځي اډې ورکړي او غوښتنه یې کړې وه چې حکومت ته وضاحت ورکړي چې دغه پوځي اډې د موقتي حکومت که په بل حکومت کې ورکړل شوي دي. په تېرو وختونو کې به هم داسې ګنګوسې وې چې پاکستان امریکې ته پوځي اډې ورکړي او هغه ډرون چې د پاکستان په قبایلي سیمو او په افغانستان کې د وسلوالو په هدفونو حمله کوي هم د دغه خفیه اډونه پورته کیږي. په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت هم د کوم هېواد د نوم اخیستلو پرته وویل چې امریکا د افغانستان فضا اشغال کوي او هغه هېوادونه چې ډرون ته په خپله فضا کې د پرواز اجازت ورکړي هم په دې جنایت کې له امریکا سره شریک دی. ممتاز زهرا بلوچ د پنجشنبې په ورځ په خبري غونډه کې د امریکا سره اړیکو په اړه وویل پاکستان د امریکې سره د اوږدې مودې راهیسې اړیکې لري.